درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. ښه راغلاست د نهم ټولګي دوهم لوست ته. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیسټم پېژنو چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفحې څخه تر نهه نیمې صفحې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیسټم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیسټم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي او دا سیسټم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پېژنو. لومړی چې دی خاصیې دي چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیسټم اصلي غړي دي چې د سپرم حجرې او ټسټوسټرون چې دی هورمون چې کوي. ټسټوسټرون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي. دا غړي چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوي دي. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چې کو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکي کڅوړې دي چې خاصیې پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه اووه درجه چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کمه درجه کې هم جوړېدای شي او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي ترڅو سپرم تولید پکې چې مناسب پاتې شي. بل چې دی د سپرم د انتقال لارې دي چې مثال د کمې لارې څخه چې کېږي سپرم انتقالیږي چې هغه د اپیډیډیمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چې کېږي زېرمه کېږي او بلوغ ته رسېږي او همدارنګه واس ډفرنس دی چې هغه نل چې به دی سپرم له اپیډیډیمس څخه د خصې څخه چې کوي بهر انتقالوي او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کوي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پایپونو کې چې دی اول دغه کم د یوټرا پایپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی دپاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د مني د خارجولو لپاره چې کوي کارول کېږي. راځو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپله د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کېږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې راځو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپېژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیسټم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کېږي. دا سیسټم چې دی په مجموع ډول موږ داسې ویلی چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول شي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري او موږ وویل چې د سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کېږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروموسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جنیاتي مواد مثال ډي ان اے د په ځان کې لري او چې پلرني جنیاتي مثال کوم جینیټکس چې دی هغه معلومات د هګۍ سره چې کوي شریکوي او کروموسوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي ترڅو سپرم په هګۍ چې داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي وه چې انرژي چې ده هغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کوي برابروي او خپل اوږد سفر چې کوي په دغه د دې په واسطه چې کوي چې مثال دا کومه انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کوي طی کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې شوې ده برابره شوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي. راځو ورپسې دا هم چې د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیسټم ته.
ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید، د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده. چې راځو دغه کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې دي د دې له امله چې کېږي رامنځته کېږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړېږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یوه هګۍ آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګۍ آزادي که چیرې په د 3 څخه تر 4 ورځې پورې چې کوي د نفرونو څخه دا کومه هګۍ چې د جوړه شوې اوسي هغه د نفرو څخه چې کېږي نفرونو څخه راوځي. که چیرې په 40 یا 48 ساعته کې القا نه سوه نو بیا هغه تخمه چې کېږي له منځه ځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرونه چې ته ویل کېږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوې اوسي هغه د 3 څخه تر 4 ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم چې دی دنده د القا شوي هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول دي او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او که امیدواري ونه شي د میاشتني ماهواره مریضي په جریان چې کېږي رامنځته کېږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د هګیو تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وایي. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ تاسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوره چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې دی تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځو بعد راځي او مګر دا چې دی د 21 څخه تر 15 ورځو پورې چې کولی شي تغییر هم کولی شي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت چې کوي پایله ورکوي او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کېږي. ورپسې د القا وروسته موږ تاسې راځو امیدواري ته. امیدواري چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول 9 میاشتې یا هم 40 هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمیرل کېږي. امیدواري چې د خپل په ځان کې عمومي 3 مرحلې لري چې په دغه 3 مرحلو کې د جنین مختلف پړاوونه سرته رسي. په لومړنۍ 3 میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه، مغز او نورو اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کېږي او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغییرات راښکاره کېږي، ستړیا، مثال حساسیت دی او ځینې نور کوم علایم چې دی پکښې کې راښکاره کېږي. ورپسې منځنۍ 3 میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو، پښو او د بدن نورې برخې هم جوړېږي او موږ وایو د کوم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القا سي د مور په نس کې د رحم داخل کې د دغه تخمې شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه غشا پوښل کېږي چې د هغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسېږي او وروستنۍ 3 میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړې او د زیږون لپاره چمتو.
او د امیدواري نښې چې دی هغه موږ وایو مثال د میاشتني عادت بندېدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډېرېږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دي. ورپسې راځو او کوم امیدواري چې ده هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګوني زیږون دی. ډېری وخت کېدای د غبرګوني زیږون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د بارواري درمل دي، او د IVF په نامه د مصنوعي القاء ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې په مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو، دوې، درې یا څو تخمې ازادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القاء سي، په دغه وخت کې مثال 2 ګونې یا هم 3 دانې کوچنیان یا 4-5 ګونې کوچنیان هم څه کېدلی سي، پیدا کېدلی سي. چې دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنې هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه تر جنۍ نه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنۍ نه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویله چې په 3مه اونۍ کې چې دی د مثال دا کومه تخمه چې کوم القا سوې اوسي د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده څه کېږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي، او د دوهمې څخه وروسته د 3مې هفتې څخه وروسته بیا نو قرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي، مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر 5مې اونۍ په دوران کې، شوکي نخاع، د سترګې دي، لاسونه او پښې، او بېلابېل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کېږي چې قرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کېږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنۍ نه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کېږي. موږ وایو دا تقریبا زیږون چې دی د 27 هفتو څخه تر 40 هفتو پورې کېدلی سي، د ځینو د 40 هفتې، ځینو د 27 هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و زیږون ته آماده کېږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د وړانګو په واسطه، د الټراساوند د وړانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځښت دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټوله شیان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالي دی. شنډوالي یا هم اقامت چې موږ تاسې وایو، دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه‌و کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه‌و کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې ازاده نه سي، کېدلی سي شنډوالي په ښځو کې رامنځته سي. او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه‌و کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا یې کړي، په دې صورت کې د نارینه او شنډوالي رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لیږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه چې کولی سي لیږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالیږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړې ده چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا سوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې HIV وایرس دی چې د HIV وایرس زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په HIV لړلي اوسي د هغه څخه ډډه وسي. همدارنګه د جنسي هغه کسان چې HIV ولري د جنسي تماس څخه ډډه وسي. همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه دپاره کوم واکسین نه دی جوړ سوی، نو د هغه دپاره دغه کوم وقایه چې موږ وویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې 3 پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده بدن ته د ایډز د ننوتلو لارې کومې دي؟
دوهم د حیض دوران واضح کړي. دریم په ښځینه‌و کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.